نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یا ایها الناس افشوا السلام، اے خلکو زما یو څو نصیحتونه واورئ. افشوا السلام، خپل منځ کې سلام خور کوي. څوک چې یو بل له مخې له ورشئ نو یو بل ته سلام کوئ. او اوس د قیامت هغه علامه راغلې ده چې اوس څوک پیژنې نه، څوک په یو بل سلام هم نه کوي چې نه پیژنې. او دا موږ تجربه وکړه ناشنا، ځکه حدیث کې دا نښه ذکر و د قیامت په علاماتو کې چې نه پیژنې او سلام دې په وکړو نو اخلي درله نه. داسې ورته وګورو چې لکه دا څوک دی چې ما ته سلام وکړو، لکه وعلیکم السلام وایي خوله دې ماتېږي. یو مسلمان دی تا ته وایي السلام علیکم ورحمت الله. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی قیامت ته نږدې به دا نښه راځي چې سلام بس صرف په هغه چا اچول کېږي چې پیژني، یاري دی، دوست دی، تعلق دی ورسره، رشتہ دار دی، ګاونډي دی، سلام به اچي، چې نه سلام به پې نه اچي. حالانکه دا ادب دی، دا د مسلمان حق دی. ته یو ځای ته ورغې، د چا کور ته ورغې، حجرې ته ورغې، یا دکان ته ورغې، سودا اخلي، سودا نه مخکې دکاندار ته السلام علیکم ورحمت الله ووایه، سلام واچو. په لاره تېرېږې سلام واچو په یو کس باندې. افشو السلام، ځکه دا د محبت ذریعه ده او د سلامتیا دعا ده. دې کې څومره ښکلې معنا پرته ده، موږ په الفاظو پوهېږو نه. بعضې خلکو ته چې سلام واچوې په خیر راغلی، په خیر راغلی وعلیکم السلام ووایه. قرآن کریم کې الله رب العالمین امر کړی دی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. کله چې تاسو باندې سلام واچولی شي د بل د طرف نه، نو پتا اوس فرض دی جواب ورکول. الله رب العالمین فرمای تاسو د سلام جواب ورکئ د هغه نه غوره او د هغه نه ښایسته، ځکه هغه تا نه اخلاقو کې مخکې شو که نه، سلام کې هغه مخکې شو تا نه. اوس ستا د اخلاقو تقاضا دا ده چې د هغه د ښه اخلاقو جواب په نور هم ښایسته طریقه ورکړه. فحیوا بأحسن منها او ردوها، که د هغې نه ښایسته جواب نشي ورکولی د هغه په شان جواب خو ورکړه، دا خو در باندې فرض شو. هغه وایي السلام علیکم، نو ښایسته جواب دا دی چې ته ورسره یو ټکی زیات که وعلیکم السلام ورحمت الله، داسې ورته ووایه. هغه وایي السلام علیکم ورحمت الله، ته ورته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، دې ته ښایسته جواب وایي. فحیوا بأحسن منها، د هغه نه ښکلی جواب ورکړه. او ردوها دا ده چې د هغه عمر جواب خو وکړه که د هغه نه ښایستی نه کړي. او السلام علیکم ته ورته وعلیکم السلام، بس د هغه عمر جواب وکړه. خو دا جواب فرض دی په موږ باندې چې کله موږ ته یو مسلمان سلام وکړي، نو د الله نبي وفرمایل سلام عام کوي.